جمال ترکه نن کومه خبره راته کوي؟ نه د انسان په وجود خبر درته کوم محبوب جانه ګوره د موږ د انسانانو کوم کتابونه دي زمینی کتابونه دي د پوهانو چې لیکلي دي لیکوالانو چې لیکلي هوښیارانو چې لیکلي دي نه په دا کتابو خبر کوم اوس په دې کتابو کې چې دی د انسان په وجود خبره نه ده سوې دغه سترګه 512 میګا پکسل ده د امریکې ډرون نه ده چې له اسمانه مځکه ولي دا 100 میګا پکسل کیمره ده دا 512 میګا پکسل ده یعنی ټوله دنیا د دې یوې سترګې قیمت دا ټول کائنات د دې یوې سترګې قیمت نه دی دا ټول کائنات د یوه سترګه نه سوی جوړول دا بله سترګه هم دغه ده دا نه ده دا کوپړۍ دا کوپړۍ چې ده دا دونې نایابه کوپړۍ ده الله جوړه کړې ده ډېره مهمه ده ګوره دغه دماغ اډر ورکړي دغه سترګو ته دا به سفر کوي سترګې بیا لار ورښیي دغه خوله د غاښونه دي په دې موږ خوراک کوو دا خوله موږ ژوندی ساتي په دې باندې موږ کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله دا د موږ غوږونه څه دي دا څونه مهم دی یعنې دغه سر نه دی دغه سر تر دې جي بیا تر دې جي د دې قیمت څه دی په ساینس کې په میډیکل کې د دې قیمت تقریبا 3 ارب روپۍ دی 3 ارب روپۍ دی دونه قیمتي دی اوس دغه دونه قیمتي سر دا دونه قیمتي سترګې چې الله پیدا کړي دي نعم البدن نه لري قیمت نه لري څوک یې جوړولی نه سوی د دې صفت په یو کتاب کې نه دی لیکل سوی د سترګې صفت نه دی لیکل سوی چې دا څونه مهمه ده څنګه لار در باندې ویني څو میګا پکسل ده خوله ته ډوډۍ باندې خورې بیا ډوډۍ چې د کولمو ته ځي هضم کېږي غاښونه یې سکري اوبه باندې څښې د دې صفت نشته د ژبې صفت نشته موږ خبرې په کوو کلمه باندې وایي سترګو صفت د غوږو صفت نشته هېڅ صفت نشته چې شه ده په کتابو کې چې انسانانو لیکلي د لباس صفت خولۍ خولۍ په 500 روپۍ ده جوړه کړې هم د چین کارخانې ده یا د چین کارخانې ده پټکۍ په 1000 روپۍ ده کارخانې جوړ کړی ده انسان جوړ کړی ده 1000 روپۍ قیمت دی خولۍ 500 روپۍ قیمت دی یعنې لیکن دغه سر نه دی دغه سر چې عزت پیدا کوي په دا خولۍ به پیدا کوي خولۍ نه وله بس دا سر عزت نه لري که لونګۍ نه وه دا سر عزت نه لري اوس هم د سر عزت نشته د خولۍ عزت شته ستل خولۍ پرېږدې د سر عزت نشته قیمت یې نشته صفت یې نشته د لونګۍ صفت شته نو زه وایم د انسانان چې کوم کتابونه لیکلي دي دا انسان متنازع کړی ده انسانان شکي کوي یو انسان بل ته شکي کوي شک ورواچي شکوک شبات پیدا کوي یعنی انسان د انساني آبادي د انسانان یو بل ته مشکوکه کوي اختلافات پیدا کوي دا زموږ د انسانانو کتابونه بالکل اوس قرآن کریم څه دی قرآن کریم څه دی دا د انسان د وجود لپاره راغلی د انسان د ارزښت لپاره راغلی الله په انسان باندې مین دی بالکل الله له انسان سره مینه لري الله انسان پیدا کړی دی په انسان مین دی د ده د اصلاح لپاره 1,40,000 پیغمبران را لېږلي یارې باندې مین و انسان یې جوړ کړي جنت ته ولګي له جنت یې دنیا ته راوړي بیا دونې غټه آبادي ده بیا مسلسل نظر باندې وساتل د اصلاح لپاره 1,40,000 پیغمبران ورته راولېږل دا 1,40,000 پیغمبران چې دي دا 1,40,000 مرکې دي الله و انسان ته راولېږلي سراسري ما ولاړ ته ما ومنه د انسان عزت وکړه له انسان سره مینه وکړه انسانیت په ځان کې پیدا کړه ما ته سر ټیټ کړه د مخلوق خدمت وکړه د انسان خدمت وکړه الله په دې خوشحاله کېږي چې د انسان خدمت وکړي مسله یې حل کړي مشکل یې حل کړي په دې ډېر خوشحاله کېږي بالکل یعنی بیا انسان چې ده انسان چې ده بیا له الله سره دی مینه نه لري لکه الله سره موږ سره لري انسان وخت په وخت باغې ده اوس هم په هغې ته مخکې هم باغې و که باغې نه وای نو دا 1,40,000 پیغمبران یې ولې ورته رالیږل انسان باغې ده په انسان الله مین ده دونې ښایسته دنیا ورته جوړ کړې ښځې ورته جوړه کړې ده لورانې ورکوي اولادونه ورکوي یعنې دغونه نعمتونه څنګه میوې دي څنګه کیسې دي دا دنیا لکه جنت دغه ده څونې خوند پکې ده یعنې الله دونې سهولتونه ورکړي دي او انسان یو سر نه ورته ټیټوي اصلاح کېږي نه د الله حکمونه نه مني له قرآنه باغې دی په قرآن کې حکم شوی دی سورت نساء ده چې وراثت تقسیم کړه لور ته حق ورکړه خور ته حق ورکړه انسان یې نن نه ورکوي 1400 کاله مخکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورکول د انسان چې دی نن انسان باغې دی نه ورکوي بالکل له انسان سره الله مینه لري خو انسان چې ده غفلت کوي د اصلاح لپاره یې 4 کتابونه راولېږل بیا یې وروره 1,40,000 پیغمبران راولېږل نن هم باغې ده نن هم بې لارې ده لار ته نه راځي یعنې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځان امتي نه ثابت کوي د الله بندی نه ثابت کوي بد کوي منصوبې جوړوي بمان یې جوړ کړي دي ټمبم یې جوړ کړي انسان ځوروي لور خرڅوي خور خرڅوي د خپلو مفادات لپاره اولاد نیلاموي د اولاد مستقبل تباه کوي د اولاد ارمانونه تر پښو لاندې کوي د هغه غوښتنو ته پام نه کوي نو د موږ کتابونه چې دي د انسان په وجود نه دي د انسان وجود ارزښت نه بیانوي زړه نه بیانوي زړه څونه مهم شی دی معده څونه مهم شی دی کولمې څونه مهم شی دی بډوکې څونه مهم شی دی دا پښې څونه مهم شی دی موږ تګ راتګ کوو ماجت ته ځو لمونځ کوو سجدې لګوو الله ته سر چټوو د انسان وجود دا بدن چې دی اعضاوې چې دي
د دو احترام نشته پکې، خو دلته په لباس باندې زموږ کتابونه لیکل شوي دي. د لباس احترام یې کړی دی، د لباس عزت و احترام یې بیان کړی دی، لباس ته مقام ورکړی دی، خولۍ او لونګۍ دغه شان ته مقام ورکړی. خولۍ لونګۍ چې ده دا شپږ میاشتې بعد زاړه سي، په انبار یې غورځوو، بیا سپی مچا سپکوي. د انسان وجود چې ده دا ابد الابد دی. د دې سره حساب کتاب کېږي. دا کعبې ته سجدې لګوي، دا به بیا مړ کېږي، بیا به دا شرګاه میدان ته ځي، الله ته به مخامخ درېږي، بیا به الله سوال جواب ځینې کوي. دا دونې مقدس مقدم دی. دا لونګۍ خولۍ بدلې پاتې، دا لباس بدلې پاتې. نو زموږ انسانان چې کتابونه لیکلي دي د انسان په وجود نه دي لیکلي، د انسان د وجود په ارزښت نه دي لیکلي. لونګۍ نه یې خلک په چپل اخوي، په سر خولۍ نه یې خلک په چپل اخوي، سیر نه یې خلکو ته سزا ورکوي. دغه دې که نه دی؟ دا بالکل دغه دی. نو د انسان وجود یې مشکوکه کړی، متنازع کړی دی. نن سبا چې دی دا انسان ډېر هوښیار دی. له ننه په ایسه به د انسان په وجود باندې خبرې کېږي، د انسان په بډوګو به خبرې کېږي، د انسان په سترګو به خبرې کېږي، په زړه به خبرې کېږي، د انسان د وجود ارزښت به بیانېږي، ټوله دنیا به بیانوي، هر انسان به بیانوي. موږ به انسان ته احترام لرو، د انسان وجود ته به احترام لرو، لباس ته به احترام لرو.